وخیا د څه زندګي کوس کته وي چې زندګي کوس کوي و دې الله بنده و مسبوډه سه ګوره موږ ته څومره په احترام خبرې در سره کوو ته سې راسې دلته بس لکه جارنیټر چالو سې نه خبرې ته غوږ نیسې نه په سوال پوهېږې نه په جواب اوس موږ په احترام خبرې در سره کوو چې په احترام خبرې را سره وکړې که هلته ما نه تیز خبرې سوي وي صبر کله ما نه تیز خبرې سوي مسبوډه زه بښنه درنه غواړم وادي اورېدل زه بخښنه درنه غواړم خیر ده څه مشکله نه ګوره ما د ټولو مسلمانانو په مخ کې خو لیکن لږ اصول را سره زده کړي قربان مسلمان کتابي خبرې وکړي علمي خبرې وکړي زه تا ما تیزي خبرې کړې دي تا د مسیرتوب په خاطر سي مسیر سړی زه بښنه درنه غواړم الله جل وعلا تاسو ټولو ته بښنه خبره توکم کتابونه پرېږده صرف قرآن الف لام میم نه واخله ورناسه پرې په حاضر وخت باندې قرآن مجید دی چې په جمعات کې آیا خدای ته په کور کې آیا خدای ما په کور کې اخره دی ما دلته میخه دلته الحمدلله دلته ما بزړه کې چې ته دا خدای په ذالک الکتاب لا ریب فیه دا د خدای هغه عظیم کتاب دی چې د مخبل کتاب نشته دي ته محدثین خو ایمان ور باندې نه لري ته محدثین وای دا اصلي کتاب نه ده هو شمو هغه خو چې خپل کې دا د زړو غیب علم غیب عالم الغیب او شهادت خدای په غیب علم خدای ته پاته بل چې ته خو نشته کنه ودي زړه سره خو ته ټول کتابونه محدثین دی روایت او دی بل کتابونه جنید خبره ته وایو چې بخاری شو یا ترمذی شو یا ابن ماجه شو یا مثال بل شو دا پرېږدو نه دي کتابونه کتاب د ماجه یک وا پښتنه درنه کوم زه دغه پښتنه تر خطانه غي خچاو واچو پرونه ته خبرو کو خو به ته غوسه شوې کنه وای ته خدای په قرآن مجید کې ای کنه تقول اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى لکه ته خپل علم حاصل کړی دی کاش ولا کوب دو ټکو ولا کوب د دو نقطه کوب ته کوم دی دا د الهي امر دی په کوم ځای کې چې دو نقطه کوب روشي کنه دا د الهي امر دی صحیح ده کنه کغلی شوی وای نو وای می در بیا وای ما ته غوږ نیسی وخت راته وای دا د نقطه کوب چې کوم دی دا د خدای طرف امر دی دا امر اطلاق څنګه اقیم الصلاه واتوا الزکات ورکعوا مع الراکعين لکه څنګه د المنځ په زکات باندې خدای تعالی حکم کوي چې تاسو المنځ به کوئی زکات ور کوئی رکوع ولا سره رکوع کوئی ها اوس دې کې تاسو په کې مر شرعي قل اسالک علیه اجرا الا الموده في القربى ای نبی د مو خلکو او مناس توي چې ما قربو سره محبت وساتي زه اوس ته د داینس او مناس سره محبت وساتي حلبت چوکتي د پیغمبر علیه الصلاه والسلام حکومت د ګر ولا خونی ولا کوم خندون څه دی تا اهل بیت یې خو اوس تاسو په کې ما شزت او دا یو سوال د نشون ته صحابه افضل دي که اهل بیت افضل دي دغه زومره اوس بمداسه وګراته اچوي مسبوډه سي بمداسه وګ اول سر خو د آیات شریف زده کړه ښه شپېته کاله د عمر د آیات لمنځه د دوه جملې راخیستلې هغه دې مونږ زده ښه هغه څنګه ته وایې ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور زديت حيران پاتم دا دی آیات منځ دوه ټکي ولې را اخلي نور آیات مخکې ورسته پسې وي خشوا کنه غوړي ته کانی ډیر دی مطلب سیر دی غوښ شوا صبر وکړه ما جواب ته درکړل ما جواب ته نو بدل زری پوي کو خطو بیا مخکې لاړې کا تاسو ما سره دا کیسه گاډه واډه کوي زری پوي کوم پوي می کا هغه چې تو ټیک دی کوم سره دی آیات روانه ول اخیره پر آیات راورسه د زمانو چې د قرآن مجید کې ورکې ده دا څو د آیات سره د شمولیت لري
خو زه د تا ته د سیاحت او اوس ما په پښتو کې ویلا چې یو کاش والا کوپ ته یو د نقطه کوپ ته د دو نقطه کوپ چې کوم ځای کې استعمال شوی د قرآن مجید کې د الهي امر د لپاره استعمال شوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته مړه خلکو ته وایا حکم دی ما طرفه او دا کاش والا کوپ چې کوم ځای کې استعمال دی هغه بیا بل معنا لري خو د نقطه کوپ دا معنا د لري سمړه او منس او منس ته وایا چې د ما اقربو سره محبت وسید بس بوډا صاحب دا خبرې مې مخکې واورېدلې زه دې ته حیران پاتې یم چې په تاسې باندې دا مرض له کومه ځایه را نازل شوی ده چې یوه خبره په یو ساعت کې تکرار اوس غوږ دلته زه منمه در سره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خلقو ته وایي چې د ما له اهل بیت وسره د ما له قریبان وسره له قریبان وسره محبت وکړي کنه صحیح اول سر زبیر رضی الله عنه محبت ورسره لري زبیر او زبیر او طلحه صحابیانو کړه محبت ورسره لري ته محبت خدای نه دی سر چې ویلی نه دی څنګه محبت وساتو ودرې زبیر رضی الله عنه پیژنې د نبی علی السلام د ترور زوی دلته خو الله جل وعلا ویلی چې قل لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربى د مال قریبان وسره وس زبیر رضی الله عنه د نبی علی السلام د ترور زوی ده او جنتی صحابي د نبی علی السلام د جنت زیره ور کړی د علی رضی الله عنه د ترور زوی ده یعنی د علی رضی الله عنه د پلار د خور زوی ده لدې سره ته محبت ساتي کنه په دغه آیات زوس له تاسو سره عمل کوه صبر وکړه شور ما کوه کنه زه ته خبر غلا وکم دوستانو د لایب د سره پورته کړی علي بارک الله فیکم علي دې تاسو وکم کنه چې دې کې بیا تاسو په نه کې مشهد څه کسان دي چې دا غاده حلبیت دخنه دي خیو دي صبر وکړه هغه تر کتابونو درته واخیم چې کله زبیر رضی الله عنه په جنگ جمل پیغمبر صلی الله علیه وسلم تر ابو جهل وکړو نه قربا دغه خو ایمان نه دراوړي بس صبر وکړه پیغمبر تر وکړو داغه خو ابو طالب هم د نبی علی السلام تر په شرک باندې مړ شوی ده ابو لهب هم د نبی علی السلام هغه څو صبر وکړه مخکې ما څه کنه انما المشركون نجس لا تدخلوا بمسجد الحرام او دې نه مس بوډا ما مخکې درته ویل چې ګوره که غواړې چې په احترام خبرې در سره وکړو او په احترام جواب واوري او په احترام سوال وکړې په یو نقطه کې دا آیات چې مخلص کړی نه وي بل ځای ته نه ځو خو اوس یوه بله خبره زبیر رضی الله عنه په دې آیات تاسې عمل نه کوئ دا د تاسې مذهب ده چې کوم آیات مو په طبیعت برابر در اخلي چې کوم آیات مو په طبیعت برابر نه در اخلي خو اوس غوږ ونیسه ام کلثوم د علي رضی الله عنه لور ده د نبی علیه السلام قریبه ده که نه ده نبی علیه السلام قریبه ده ویل نه ده قریبه اهل بیت ده که نه علي رضی الله عنه دغه لور عمر رضی الله عنه ته په نکاح ورکړي عمر رضی الله عنه د علي عنه قریب شو کنه ساره ورکړي انا واقعي عمر هغه خبره ته هغه کربلا ته 12 سال عمر یې وغه هغه د عمر لور عمر صبر خدای وکس یو دقیقه مس بوډا صاحب کمیدیتا ل 500 کتابونو دا خبره درته ثابت کړه او دا مې د مراجعونو دا درته ثابت کړه چې څوک دا قضیه نه مني دا وای حسدګر ضد کونکی او جاهل انسان دا وای یا ابونه تعالی کا شي خبر ته کوئی چې زه پوي کوم کنه لغه د کې د سیما کو د خرسار سړی سیما کو سړی سر په خر سیما کوا د سې چاله وکه خبر ته کوئی چې اول څه ته دا صبر توهین ته ګوره بس بوډا د اهل بیت توهین خو دی وکه خیا اوس غوږ نیسه مسلمانانو غوږ مو ده یعنی علي رضی الله عنه خپل لور سر له چا سره تړلی و نه بدايه نشي ولا تكتم الحق بالباطل ولا تكتم والصبر دیتا دا 50 امام یو دقیقه امام صادق علیه السلام وایي چې د موږ ام کلثوم د دې نکاح له عمر بن سره سوي یو دوم دا خپل ام کلثوم د تا په کتاب کې وایي چې د ما نکاح له عمر له امیر المؤمنین سره سوي ده نه دو سره کې 50 کتابونه نه درویږي امام صادق علیه السلام دروغ وایي امام صادق علیه السلام رښتیا خدا ما او ته په لیکلي دي ما ته په کتابونه جوړ کړی دي وروره افرین و موریدل مسلمانانو
د دوی وقاري صاحب. کتابونه الحمدلله مس بوډا صاحب اقرار وکړل چې د مو کتابونه په اهل بیتو پسې په دروغو لیکلی سوي زه خو غواړم همدا خبره وراته شو نعره تکبیر اکبر ولله الحمد. سیوای ساتیا کافر د قاتل کړي تا ناره تکبیر نه آئی سړیا و خو په مشرک باندې دا و ناره تکبیر هم بدل سیوای ساتیا کافر مکه قاتل کړي هغه غنا کبیرو یا اهل سنه نعره تکبیر. نه خبره کوي مس بوډا صاحب و مس بوډا صاحب د زړه سره ته اوس په کوم اساس د ام کلثوم نکاح رد کوي چې د دې نکاح نه رسوي مهرباني وکړه دی عمر کام و دا تکلا امام حسین علیہ السلام سا کربلا ته لوړه دی 12 سال عمر و دا عمر ناکام وا د حضرت عمر ته کومه د عمر 60 سال و یو 60 سال 12 سال هغه سره وده کیږي څوک وای او تاسو کتابونو کې لیکلي تاسو کتابونه خو یای ته څه چل ده کنه مخ نه بنو یو کتاب راوخی د زبر د اوس د خپل کې یو دقیقه صبر مسلمانانو د ما په کتابونو کدی بلوري دروغ ویل بیا سم سرمنه درنه باسم مسلمانانو د ما د کمرې یو ځلی غټه کړی نه صبر بس بوډا صاحب داسې کتاب راوخلخه مس بوډا صاحب مرکز کتابونه اوله خو ته دا وایي ته په بخاری کې د خرغه تخرغه خوري دا حدیث باندې و قربان دي سم یو دقیقه و قربان دي سم ودي سره سره مس بوډا سي دا مس بوډا توبز درنه باس اوس غوښه سیر اعلام النبلاء د ما کتاب دا پنځم جلد وګوره ام کلثوم وګوره بنت علي ابن ابي طالب وګوره غوښه خطبها عمر بن الخطاب وهي صغيرة فقال له ما تريد إليها فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي يو كتاب بل ديته وګوره علي رضي الله عنه ته عمر رضي الله عنه راغله چې دا لور دی په نکاح راکړه نو نبی علي رضي الله عنه دا ورولېګل خپل کور ته وګوره قال علي رضي الله عنه يا بنية الرجاني انه زوجك دا دي تا خاونده مسلمانانو دا کوم کتاب سیر اعلام یو دقیقه بل ته پسې وګوره د ما په حجت نه ده دا حجت نه ده ورور تاسو یې کړ ثانه مدینه ته ما په کتاب روغ ولي وویل دا ما په کتاب صبر خو وکړه دا جواب خو تر پای پورې اوره د بوزي شکل دی نیولای د الله بندد مخکې مې درته ویسي سوال تر پای پورې اوره جواب دا الاصابه في تمييز الصحابه وګوره کومه څه د یوانه منو نه منو دا کتابونه نه منو ما په کتاب دی دروغ ولي ویل دي د الله بنده مس بوډا صاحب لکه بیا دی غالبا متعی تزړه سوی د خنبیاري خو صبر وکړه وسه در تر اعظم ما په کې ولې تاسو ته لور یو سره و به کوم ته لور سره به متاوقم کنه نه خو مخ ناروا ده نسته مخ نه کو کنه او مو ته خو جاي ته لور سره به کوم مشکل تاسو چې جایزه ورکړي د خپل لور مو ته راکه کنه او بوزي ته لور سره به کوم بخي پیغام شه خلد سم خوازه و جاهل انسان احمقه بیادبه ولې مو کته کړل ما مونږ نه کته کړل خارسي محترم به راپورته کړه راس اوس د دلته سر اوس مسمزه ام كلثوم بنت علي ابن ابي طالب وګوره ان عمر خطب الى علي ابنته ام كلثوم دا چا کته کړل د ادمینانو ضرورت وایسه جانانه تا کته کړل نه کاری صاحب عبدالکریم موجود دی زبې کال اپشن کې ګوته نه وه قاری صاحب محترم ما خو نه کته کړم اوس ګوري مسلمانانو دا کتاب اوس ما ولې د ته پیش کړل وای دي تاسو په کتابونو کې راغلي دي چې دا وړاوه او د دې نکاح نه ده سوي دا ما د دې لپاره پیش کړل چې ما په کتاب دروغ ما وایا اوس راسه مس بوډا تختې بنه میدان بنه پرېږدي مس بوډا د تا چالاقي په امدي کې ده ما تا ته یو ځل ابلیس ویلی دی اوس هم ابلیس درته وایم ځکه تا ټول حرکات لکه د ابلیس داسې دي چې کله راګیر شي بیا جواب ته غوږ نه نیسېږي
اوس راسه له خپلو کتابونو نه دي ما ته دا ثابته کړه په صحیح سند سره چې ام کلثوم له عمر سره نکاح نه د کړی توخې کتاب نه مني تاسې دا اوس کومې د خېټې خبرې کوې دا راپورته کړه مس بوډا صاحب که لاړلې نو یقینا د اهل بیتو دښمن به یې که لاړلې یقینا د اهل بیتو دښمن به یې راپورته سه راسه دا خبره دې له ما سره ثابته کړه تښتېدلی د هغه خپله قطع شوی دی نو تاسو دا ولې کوز کاري صاحب سلامونه اول وي خو تاسو دا کس کوز کو کنه نه مو دا کوز کړی وتښتېدل نه کاري صاحب باندې مه کوئ کنه ستاسو کسان کله میوټ کوي کله کوز اول کوي کله یو دقیقه اپشن دی چې راپورته کوي دا اوس د زه پسې ګرځم راپورته کوم یو دی الله بنده کله چې خبره کې تاسو راځئ نو که خلک کوزوي او میوټ کوي دا خو غلطه دی کنه غږ ورباندې وکړو ته راپورته سه غږ ورباندې وکړو ته راپورته زه یې نه پېژنم چې هغه څوک دی ورته وایي ورته چې هر څوک دی راپورته کوي اپشن دی واچوه هله اواز ورباندې وکړه نو اوس ماته څه پته دی چې هغه څوک دی تاسو چا خېجولی و یو ګوره چې کومه خبره دې وکړه بیا کوشش وکړه هغه خبره تکرار مه راسره کوه یوه خبره چې دې وکړه دوباره بیا هغه خبره تکرار مه کوه تاسو میوټ کول کوي که نه دې خاطر مونږ کنفیوز کوئ ټول خبره مو رانیر شوي بیا ښه خو مایک دې سم وساته شور مه جوړوه خبرې ته غوږ نیسه هېڅوک به دې نه میوټ کوي اوس ښه چې تا دا اورېدلې ده چې صحابه و د فاطمې رضی عنها په کور حمله کړې ده دا علي رضی الله عنه چیرته اوس د خپلې بیبي دفاع وکړي هغه خو د اسلام د خاطر خو دفاع یې ونه کړو کنه چې په چا باندې دفاع وکړي په خلیفې باندې خو دفاع نه کوي کنه اوس حضرت عمر چې هغه امام علي علیه السلام چې حضرت عمر اوس چې شهید کړو نه خلکو به چې د مسلمان خپل منځ کې صحیح نه دی بیا خلکو د مسلمانانو خو به کفر ته وړېدو بیا تا وویل چې علي رضی الله د اسلام له خاطره چیرې علي رضی الله ویل دي چې د اسلام له خاطره ما د خپلې ښځې دفاع ونه کړه چلته ویلې خو نه دی خو د شرم نه خلک وایي چې اوس زه د شرم نه چا باندې دومره حملې نه کوم چې مثلا سبا به ټول څومره خلکو مسلمانان شوي دي د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې څومره خلکو مسلمانان کړي خلکو به چې د خپل منځ کې صحیح نه دی بیا خلکو ټول کفر ته بیا وړېدو اوس وخت نبی علیه الصلاة والسلام د تا کتاب وایي مرآة العقول صحیح روایت ده وایي من قتل دون مظلمته فهو شهید څوک چې د خپلې بیبي په دفاع کې ووژلی سي دا شهید ده علي رضی الله عنه د نبي علیه السلام په دغه حدیث باندې ولې عمل نه ده کړی خو بعضې وخت داسې وختونه راځي کاري صاحب چې خلک دا خپل حالات هم خپل پټوي هغې ته پته چې حالات خرابېږي د یو مسلمان نه هزارو مسلمان قربانېږي یو دین ښځې ته معمولي خبرې پټ شي بس بند شي نبی علیه الصلاة والسلام څه ورته ویلي دي چې څوک د خپل ښځې بیبي په دفاع کې ووژلی سي دا شهید ده خو علي رضی الله عنه د نبی علیه السلام په دغه روایت باندې ولې عمل نه ده کړی ولې د خپلې بیبي دفاع نه ده کړې خو بیا ولې دا کم چې صحابیان اولاد و که نه د صحابیانو نوسي و بیا امام حسین ولې شهید کو په کوم دلیل باندې شهید کو ده فهم مو ده ورته فهم مو ده صحابیانو نوسي اولاد هغه وخت نه کفر و نه عیسایي و نه یهود و بیا مې درته ویل چې اوس وګوره چیرې وتښتېدلې تښتېدلې مختېدلې نشته دی چلته تښتېدلې مختېدلې علي رضی الله عنه د خپلې د بیبي چې صحابه و حمله ورباندې وکړله د فاطمې رضی عنها کور یې وروسوځول علي رضی الله چیرته و کور یې سوځولی نه و په دروازې یې پلتې والې و غورځولې و دروازې ورباندې وایي غورځېدلې و هغه کم محسن چې دی که نه محسن کم چې د علي زوی هغه په خېټې کې شهید کړی و یو د فاطمې رضی الله عنها په باندې دروازه ورماته کړې وه و دروازه یې پلتې والې دی غورځولې دی هغې محسن چې کم د هغې خېټې کې و که نه هغه یې شهید کړی دی ښه مسلمانانو یو دقیقه ماته راکړئ د رسول الله د اهل بیتو د دښمنانو د رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم د فاطمة الزهرا د دښمنانو صلی الله علیه وآله وسلم د دې خلقو زه تاسې ته وښیم تا خو بېګاغه جواب ما ته هم نه نیم دې پرېغوستی اوس چوپ شه بیا بل ځای ته ځو یو نقطه یو تاسو کوزول کوئ دې خاطر زه ټول خبرې په یو ډم باندې کوم یا
ته خبر اوره یو خبره کوه څوک ته نه کوزی نه دی میوټ کې او دا مایک کې د اواز ډبر لذي هند واچو نه راځي او صحیح راځي څنګه راځي تعالی نه درځي مونږ چې خبرې کوو د خپل سپیکر ته دی وګوره پړه کېږي مونږ له دلته اواز راځي زه به د هغې نه دا کور وباسم دلته او صحیح شو او نه اوس هماغه رنګې دی یوه خبر په کتابونو مګر د خپل ټیم مخه راوکاري صاحب تا د کتابونو نه علم دی دومره کړی دی که نه تا ته دومره علم نشته دی اوس د بعضې نیم ماته کتابونه ښیې ځکه کتابونه خو زه سم نه منم ته ماته کتابونه ښیې نو او جاهله تسی کتاب نه منې دا تسی کومې خبرې را سره کوې دا له قبره چا درته کړي دي قرآن کې نه اسلام نه مذهب نه سني نه شیعه څه کوم ظاهر شوي نه دا قضیه راغلې ده مخ دې تور تسې اوس په قرآن هم دروغ پسې وایې اوس صبر وکړه صبر مسلمانانو غوږ سي یو دقیقه دا بحار الانوار ده په دې کې جالبه ډز په دې سړي د دې روایاتو اته معتبرو کتابونو کې دا د کتاب ده و اتو معتبرو کتابونو کې دا د کتاب ده زه یو نجر البلاغه منم چې د امام علي علیه السلام کتاب دی خپل اوس به هغه هم درته ثابته کړم چې 300 کاله وروسته ل علي رضوانه لیکلی سوی ده دا څوک یې هغه د علي رضوانه کتاب نو قرآن هم نو د 1400 سال مخکې نه اوسه پورې د خلکو په زړه کې راغلی دی اوسه پورې مونږ وایو نو مونږ ته څه پته و مونږ خو اوس پیدا شوي ستا عمر به څومره 40 50 زما به څومره 10 نو مونږ ته مخکې څه پته و خو خپل مور پلار نه خپل دین روایات نو علم حاصل کړی دی مونږ غوږ 1400 سال نه خو دې خبر دی غلامي صبر هغه قرآن دی د هغې حفاظت ذمه داري الله اخیستې ده ستا د نهج البلاغې ذمه داري الله خو نه ده اخیستې که چې تاسو په امامانو پسې تړلې ده نو څنګه چې قربانه څنګه چې خپل زړه کې ته قرآن راوستی دی که نه داسې هر یو خبر یو ټکي ټول په خپل زړه کې راوستی دی اوس پورې د نهج البلاغې امام پسې تړلې ده اوس به درته وښي بیا به یې منې نه کاري صاحب به اوس روایتونه وښي بیا به یې نه منې ته څه وایې چې د هغې نه موږ سره روایتونه نشته ټول دنیا سره شته دی د کتابونو ګوګل او یوټیوب نه ډاک دی ټوله ورځ لګیا یو اکمل صاحب مسلمانانو غوږ شي تا وویل چې دروازه یې په لته باندې ووهله هغه ماته سوله او هغه د فاطمې رضی الله عنها په نثر ولوېدله او محسن ماشوم ضایع سول که نه دا خبره دې وکړه همدا خبره ده اول مسلمانانو د ما دا کامره غټه کړي دا مایک دی بند که شور راځي او دا پلشټیکي مزایل ده داسې خوندور تکبیر ته ځان متوجه کړی دا بحار الانوار د دې په اتو معتبرو کې د علامه مجلسي صاحب د دې اته دیرسم جلده 115 صفحه ده د الله خاطر وکړی دلته وګورئ ونحن اهل البيت محمد موږ د نبی علیه السلام اهل البيت لا سقوف لبيوتنا د موږ چتونه د کورونو نه ولا ابواب او نه مو دروازې ولې الله اکبر تکبیر الله اکبر ولله الحمد اوس موږ مبارک درته سویم او د متعې پیداواره مخکې مې درته ویل چې ما په وخت کې خبرې مه کوه مخکې مې درته ویل د نارې تکبیر په وخت کې کفارو مشرکینو د الله اکبر اواز در باندې بد لګیږي موږ الله اکبر ویل موږ ته موقع راکړه خبرې کې موږ پټول کوو بند کړه د زنديق اولاده بند کړه مې خلاصو مې کړي نارې تکبیر په دوی داسې لګیږي لکه پشا کې سي غټه بلا ورننوزي قاری صاحب غلط خبره کې څوک الله د سړی زوی سره مایک بند کړه
د زنديق زامنو په اهل بیتو تاسې دروغ تړئ، په امامانو تاسې دروغ تړئ، په اسلام تاسې دروغ تړئ. وای صحابه راغلل دروازه یې ورماته کړله، او د زنديق اولاده د تاسې کتابونه وایي چې د رسول الله د اهل بیتو دروازې نه وي په کورونو کې، لکه سپی په لویو زنځیرانو یې وتړئ. زه د نجس اولاده سینه اهل بیت منئ، نه اسلام منئ، نه امامان. دا اوس ګوره د ده کتاب ده. وای ونحن اهل البیت محمد، وای موږ د رسول الله اهل بیت، نه وای د کورونو چتونه، نه وای دروازې، الا الجرائد، مګر د ونې په ټوټو په پاڼو. پاڼې خو به پیژنئ. هو قاري سي محترم مهرباني. په پاڼو د چا پختې ماتېږي؟ نه. په پاڼو ماشوم ضایع کېږي؟ نه. الله اکبر. دروازه خو هم دوړ وسو. نه دنه پښتنه وکړه چې انسان سولې که انسان نه یې، داسې یاري پښتنه ځینې وکړه. قاری صاحب شکر الحمدلله، الله تعالی انسان هم پیدا کړی یم، پوه شوې. دا خبره دی بالکل غلطه چې زه ته انسان یې یا نه یې، دا خبره دی بالکل غلط دی. خبرې خو د انسان کوي، یعنی دا شکل دی د انسان ده، لیکن بیا شکر الحمدلله الله تعالی نه زه ډېر شکر ګزار یم چې زه الله انسان پیدا کړی یم. مخ دې تور سي انسان یې، مخ دې تور سي انسان یې. خو دې ونه کې چې مخ مې تور شي، تاسو ویرېدئ د خبرو نه ځان مه پټوئ. یوه نه پوهېږم، دغه همغه خلق داسې وایي په تاسې کور ته راوړي دي، دغه همغه خلق دي، په خدای قسم دغه همغه خلق دي. دا دین بوستو د سړي زمن جوړوي. د تاسې دپاره ما په دماغ نه خرابېږي، زه به خوش که به بیا نه راځي ما ته. ونه دې ملامتو قاري سي. بس خبرې واوره که نه، تا وویل چې د ونې پاڼې و که نه، چې بیا د دومره درې خیبر اورېدلې به دی که نه، درې خیبر څومره غټ دروازه، دا بیا چا جوړ کړی دی چې هغه وخت دروازې نه و؟ چا ویل؟ چا څنګه ویلی؟ ټول دنیا کې ټول جنګونو کې دومره تاسو کتابونه نه واله، د موږ سکول کې څومره کتابونه ویلې دی که نه، همدا خبرې مې ویلې دی. څوک وایي چې کتابونه نه منم؟ زه خپل والا نه منم، ستا منم که نه. د ما منې؟ واه 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 واه. ستا منم که نه، په دې خاطر درته زه راځم، نو ته صحیح نه وایې که نه. درې خیبر هغه وخت څنګه درې خیبر و؟ هغه یهود و، په درې خیبر کې ټول یهود و، هغه سرمایه‌دار و. دروازې خو که نه، دروازې خو هغه زمانه کې و که نه، ته څنګه وایې چې د کجور پاڼې نه و، چت څنګه نه و، چتونه نه و؟ اهل بیت د نبي علیه الصلاة والسلام سي و، هغه فقیران و، هغو ته د دنیا ژوند خوند نه ورکول، هغه داسې انسانان ول چې د حضرت ابراهیم علیه السلام نه واله. غوږ ونیسه، غوږ نیسه چې دا خبره تر پای درته رسومه، داسې غوږ نیسه. که خدای کوي له تا نه به زه د سړي زوی جوړوم انشاءالله، که د رب رضا و. اهل بیتو رضوان الله علیهم اجمعین هغه فقیران و. نبی علیه الصلاة والسلام اهل بیت چې و، هغو ته د دنیا ژوند په آخرت نه و اخیستلی چې دنیا کې دوی بلډینګونه جوړ کړي، بنګلې جوړې کړي او عیش و عشرت وکړي، بلکې هغوی آخرت د ځان دپاره غوره کړی و. او د نبي علیه الصلاة والسلام ټول عمر ته ورسه کتابونه وګوره، کتابونه خو نو تاسو خو یې لرئ نه، صحیح روایت خو مو په مذهب کې شته نه. نبي علیه السلام ټول عمر دا موږ تاسو چې له غنمو کومه ډوډۍ جوړېږي په دې باندې نه ده موړ شوی، ځکه د هغوی ټول فکر سوچ د الله رضا او آخرت ته و. نو ځکه د تاسې په کتابونه، اوس خو دا د تا کتاب وایي، ما خو نه دی ویلي. دا دومره جاهله خلق دي چې خپل کتاب دی وایي چې د موږ د اهل بیتو دروازې نه ولې، بلکې دروازې چې وې دا د جرائدو وې، یعنی د ونو د پاڼو یا د ونو د پاڼو په شکل باندې داسې لکه کاغذ نه جوړې سوي وې. د تا کتاب وایي، ما خو نه دی ویلي. اوس چې جواب در سره نسته، یوې بلې خواته منډې وهې، لاړلې خیبر ته لاړلې. قاری صاحب محترم خبره واوره چې نعوذ بالله حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها باندې چې کوم الزام لګېدلی او که بیا خلک هغه رښتیا وګڼي چې هغه دا خبره رښتیا دی، کوم تهمت یې چې لګولی و خلکه، د څه شي تهمت؟ کوم چې د بدکارۍ تهمت ور باندې لګېده، د خلکو بیا دا رښتیا و چې دا رښتیا دی، بیا نعوذ بالله دا غلط دی که نه؟ د تاسو کتابونو کې اوس هم دا تهمت شته ور باندې، اوس هم تاسو ور باندې لګوئ. مونږ لګولې نه دی، مونږ چاته تهمت نه لګو. شکر الحمدلله رسول الله صلی الله علیه وسلم تا کتاب ښځه دی، بیبي دی.
که مې د تا په کتاب کې دا اوس درته وښودله چې دا اوس هم تاسو همغه د کفارو په قدم روان یاست د همغه منافقینو په قدم روان یاست چې په عایشې رضی الله عنها باندې 1400 کاله مخکې تهمت لګولی د تاسو په زه څه کتابونو درته وایم زه نه منم که نه کتابونه که نه ته بیا همغه کتابونه باندې ځای لګیې یعنی الحمدلله د شیعو له کتابونو د انکار وکړل صرف نجر البلاغه او د قرآن نه بغیر زه نور کتابونه نه منم په نهج البلاغه کې دا 12 امامان راوخې چیرې راغلي دي چې دا 12 امامان ټول د اول نه واله که نه د اول نه واله ته دغې تاریخ او دغې اولاد او دغې نوسي پورې د یو ټکي پورې لیکلی دی ټول ورته چې څومره عمرونه یې څه نومونه څنګه لقب یې و څنګه هغه یې ټول یې لیکلی دی راوخې الګ دې ورسره مهرباني وکړه نو زه خو ملا نه یم ستا غوندې د ټولو ورځ کتابونه ګرځوم زه خو تا ته سوال جواب دپاره راغلی اوس ما سره کتاب نجر البلاغه کوم ځای کې زه آنلاین ما سره بل موبایل نشته زه تا ته اوس وښیم هغې کې آنلاین تا ته وښیم پکې کیمره کې ته چې دا 3 ورځې دلته راځي په ستر ګوړون شي تا ولې دا کتاب داسې نه راخیستل نهج البلاغه په دې صفحه کې په دې جلد کې دا روایت راغلی پیرینې صفحه کې لیکلی پیرینې صفحې سټارټ کې د اول د امامانو ذکر شوی دی پکې پیرنۍ صفحه کې دغې ټولې تاریخ پیدایش پکې لیکلی دی نومونه لیکلی څومره اولاد یې څومره د کم نسل نه او کم هغه نه او د چا اولاد او چا اولاد او چا اولاد او د سید چې پاتې دی د آل رسول نه د سید پاتې دی آل رسول ښه که مې اوس دا نهج البلاغه در پسې راواخیستل او دا مې پکې پیدا نه کړل بیا چې پیدا دی نه کړم د خو آنلاین کې څوک وي که څوک نه وي مخ کتابونه کې کتلی دی ښه که مې تا سره نجر البلاغه کتاب شته دی بیا به د دلته د ټولو خلقو په مخ کې اسلام اعلانوي چې زه نور مسلمان شو شکر الحمدلله مسلمان یم شکر الحمدلله الله تعالی نه ډېر شکر گزار زه مسلمان یم او مذهب کې شیعه یم او پوخ شیعه یم شکر الحمدلله زه ټاپ مسلمانو کې ټاپ مسلمان یم ولې شیعه ولې شیعه مسلمانو کې زه شیعه یم شیعه مسلمان دی دا مه وایه چې شیعه مسلمان یو دقیقه ثبت مسلمانان اوس غوږ شي اوس غوږ شي یو دقیقه علي رضی الله صبر لما دا صفحه غټه کړي غټه سوخرس تاسو وګورئ دا خبره دی علي رضی الله عنه د په نهج البلاغه کې سي دی وایي دی چا ده دی علي رضی الله عنه دا دی علي رضی الله عنه یا اشباه الرجال ولا رجال ايه نرخزيانو تنرخزيه ايوه تبيلي ياو حلوم الأطفال وعقول ربات الرجال ربات الحجال وسوګوره وای کاش کې می تاسو وای نه لیدلی واس او نه می پیژندلی واس قاتلكم الله الله دي تاسي هلاكي لقد ملأتم قلبي قيحا وشحنتم صدري غيظا د ما زړه مو له وینو راته ډکړی او سینه مو له خفګانه راته ډکه کړې ده او همیشه تاسې وایي فساد کړی د ما د رایې مخالفت مو کړی بالعصیان په سرکشي سره دا نهج البلاغه د امام علي رضی الله عنه لویه خطبه ده ښه یې ورته وایي اوس څه وایم قاري صاحب چې د تاسو چې په آنلاین کې خلک چینجول کوي نو زه خو هغه نه منم که نه چې خلک چینج کوي دا کتابونه نو مونږ کتابونه کې اوس ما ته کتاب وښی تا سره نجر البلاغه کتاب شته دی که نشته د هغې کې ما ته صفحه راوړه دا د تا مکتبه ده ته دومره شین خر یې شکر الحمدلله انسان یم قاري صاحب انسان یم مسلمان یم شین خر نه یم څومره کنځلې کې که نه وکوه وانه کې زه چاته کنځلې نه کوم دا زما والله د خره دې بلا در وګرځي خره ته چې دومره کتابونه وښیې خر به درته وایي بس نور خر سومه نو زه خو مسلمان یم شکر الحمدلله زه خو مسلمان اول نه یم شکر چې داسې دې ونه ویل چې خر یم ښه داسې دې ونه ویل نه ولې ځان ته خر الله تعالی خو زه انسان پیدا کړم خر خو پیدا کړی یم نه خر خو بعد چې منافقین دا دومره کتابونه درته ښکاره کوم دا دومره کتابونه ته خو قاري صاحب ته خو عالم یې که د کتابونو ضرورت ته نشته دی ته بار بار لیپټاپ ما ته راغه کې ته خو ته دومره علم دې کړی ته ستا زړه کې پکار دی چې دا ټول خبرې پروت و ثبوت کول څه ضرورت دی یو مسلمان چې دی که نه په زوره مسلمانېږي نه په رضا مسلمانېږي الله تعالی خلکو په ایمان
چې ته دومره چارپای یې چې کتاب درته ښکاره کوم نه منې نو د ما په خوله بیا څنګه ومنې را سره ستا په خوله دا منم چې کم خبره رښتیا هغه زه منم چې کم خبره رښتیا نه هغه ډیفیکلټي زه نه منم خبره ختم مسلمانانو یو بل روایت اوس وګوره دی وایي زه شیعه یم اوس غوږ کامره خلاص یو دیوبند باندې خو زه ټوله سنیان ته ټوله سنت ته خو زه کافر نه وایم چې دیوبند رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مني قادیانان وګوره قادیانان رسول نه مني قادیانیان دي تاسې څه دي تر زمین دي یس زما تر کزنې د اهل سنت دي ټولو واغشه اهل سنت بلا درو اهل سنت ورته کافر ویل لکه تاسو ته سوای وي تمام دغه شی زه ټوله ته خو کافر نه وایم کنه یو قادیانان پس ټوله ته خو کافر نه وایم کنه تاسو غونته یو سوچالي ته خو دی وای ټول شي اوس وکسه ده الحسن موسى عليه السلام تاويل زد ولا امامان اهل بيت انا حسن ابي الحسن موسى الرضا عليه السلام دي كتاب تاسي يقولي مسلمانانو دي ديبو كافي كتاب امام موسى تسوي وي الله جل وعلا وشيو باندي بو غضب ده غضب على الشيعة دلته اوس تاسې وګورئ د دوی لویه مرجع ده محدث هغه د دې شرحه کوي ولې وایي الله ولې په شیعو په غضب ده لکثرة مخالفتهم چې دوی وایي ډېر مخالفت د اهل بیت وکوي وقلة اطاعتهم او بیخي وایي کمه خبره یې مني وعدم نصرتهم او د دوی هېڅ مدد و نصرت نه کوي لامام الحق د حق امام دا ویل چې زه شیعه یم او امام دې درته وایي چې دا تر ټولو هغه خلق دي چې د اهل بیتو مخالفت یې کړی شیعه بل ځای پسې واوره یو دقیقه نه کار زه خدای ونه کې دا کار څوک هم نه کوي د اهل بیت ملګری دومره سوچ هم زړه کې نه کوو دومره زړه سوچ اهل بیت غونډې پاک خاندان ټول دنیا کې نشته دی اهل بیت پاک دي اهل بیت تا ته وایي چې په تاسو خدای په قهر او په غضب ده نو نه اهل بیت دا ولې نه دی د اهل بیت په لار کې روان شکر الحمدلله ښه نو اوس د اهل بیت څه درته وایي او شیعه شکر الحمدلله شیعه ما خدای که اهل بیت ما ته وایي چې ته د خر نه بدتر اهل بیت ما ته وایي چې ته د خر نه بدتر زه یې منم امام دې درته وایي چې الله در باندې په غضب ده امام دې دروغ وایي که رښتیا وایي هر چا خپل ځان نه لیکلی 1400 سال نه څوک خبرې چې دا خبره رښتیا دي دروغ دي هر چا خپل ځان نه لیکلی زه هاري صاحب خبرې د فکر نه وای که اهل بیت ما ته چې خر زه خر یم وای که راته وایي چې خر یې وایي زه خر یم الله تعالی ما ته وایي چې خر دی رسول ما ته وایي چې خر یې زه چې اهل بیت ما ته خر زه د هغې دپاره خر هم جوړېږم دومره ورسره مینه لرم زه د هغې په زر سره خپل سر هم ورله ورکوم ښه درته وایي چې خر یې درته وایي چې سپی یې خو دې وکړي چې د الله د طرف نه څنګه وحي ما ته هغه کېږي که نه چې ته ما ته خر جوړ کړي که نه هغه جوړ کړي که نه څنګه هغه درته ووایي که نه زه یې منم زه یې تابعدار یم زه اهل بیت سره دومره مینه لرم اهل بیت خو نه در اهل بیت خو درنه بیزار دي اهل بیت منافقین هم درته ویلي دي نه کاري صاحب خپل ځان نه به داسې نه وایي که نه داسې دوه مذهب په خپل جنګ خپلو منځ کې په جګړو مه اچوئ که نه تاسو سني او شیعه په خپلو منځ کې اچوئ دا خو ډېر غلط خبره دی مسلمانانو غوږ وای که ما ته وحي راسي چې زه خر یم وحي هم ورته راځي رسول ته راځي رسول چې مونږ ته څنګه هغه وایي مونږ یې منو مونږ یې تابعدار مونږ خپل سره خپل اسلام دپاره ورکوو خپل مذهب دپاره یو دقیقه صبر وکړئ یو دقیقه سر ورکوي خو سر نه په خلاصوي په اهل بیتو نه سر وای که اهل بیت راته وایي چې خرڅه وایي زه اوس اهل بیت ورته وایي چې دا کفر دې پرېږده شرک دې پرېږده نه یې پرېږدي که ورته وایي چې خرڅه دی خر کېږي زه بیا به موږ در باندې سورېږو چې کوم چېرې شی در باندې مه سوارئ که نه ساري صاحب د خر پورې خو بیا غلط شیونه هم دی ورسره غټ شی هم دی ورسره بیا خرابېږي خر باندې مه سوارئ خر سره ډېر خطرناک شیونه وي مسلمانانو دې ځای ته وګورئ نو هغه سره چې غټ شیونه بیا خو به نو په تاسو کې خرم یې که نه نو چې ته خر جوړېږي زنانه به هم کېدای شي خري جوړېږي نه هغه هم دې تاسو کافي ته غلط خبرې کوې ما ته تاسو پر یو غلط خبرې کړې سر د کاري صاحب مې زه خر جوړېږم نو چې ته خر جوړېږي خو زنانه به دې خري جوړېږي
ستا احترام مې کړی د احترام د ته نه کې ته ماته وختي نه دا کنځلې وسور په خپله خلو خبره وکړي بیا وایي دا ته داسې خبره کوي تا ونه ویل شوی که اهل بیت راته وایي چې خر یې وایي زه خر یم زه خر زه جوړېږم تابعدار یم زه هغې دپاره تابعدار یم خپل ټوله زندګي ورپسې اوس که امام دې تا ښځو ته درته وي چې خري جوړې سي بیا الله طرف نه چې څنګه ورته ووایي که نه زه یې منم خلاصه سوه خبره نو تا ویل چې له خره سره دغسې شیان نو خو په کور کې به بیا خره نه وي که نه شکر الحمدلله نه موږ داسې پیداوار نه یو موږ داسې پیداوار نه یو د خلکو غواړ صاحب که بله خبره کوي بیا له دې نه سخته پسې درځي په خدای قسم سخته پسې درځي وګوره اختیار معرفة الرجال لرجال الكشي الشیخ طوسی دا د دوی لوی محدث ده مسلمانانو دې ځای ته وګوري په دې ځای کې ابي عبدالله علیه السلام وایي ابو عبدالله علیه السلام څه وایي وای ما انزل الله سبحانه آیة فی المنافقین وای الله جل وعلا یو آیت وای د منافقینو په باره کې نه ده نازل کړی الا مگر نازل کړی ده وهي فی من ينتحل التشیع څوک چې وای دعوه د موږ د شیطوب لري دا ټول آیتونه د منافقت وای د دوی په باره کې نازل شوي الله اکبر الله اکبر خپل لاسونه سره لیکلی دی ته راته دا ووایه که نه داخل بیت خپل لاسونه سره دا لیکلی دی د تا کتاب صحیح روایات د تا په کتاب کې وای یو آیت د منافقینو په باره کې په قرآن کې نه ده نازل سوی مګر له هغو نه مراد وای شیع دي د شیعو په باره کې دا ټول د منافقینو یعنې دا شیع چې دي دا ټول منافقین دي سبا زه ځان نه خپل کتابونه لیکم ستا نوم غټ پکې وربانېږم چې دا ټول خبرې تا کړی دی دا کم چې مثال کفر پکې ویم ستا نوم پکې ولیکم بیا تا وایي چې دا زه تا کړی دی خلکو وایي چې دا تا کړی دی یعنې د تا مذهب ټول جعلي د جعلي خلقو لیکلی جعلي نه دی د الله او د رسول منونکي والی یو که نه کله به مونږ غلط لار ته به نه ځو سیده لاره ته رسول د ابي عبدالله علیه السلام تاسو خو په الله هم دروغ وایست په رسول الله هم دروغ وایست نه شکر الحمدلله مونږ مشرکین کې نه راځو قاري صاحب د غلط خبرې پکې مینس کې مه کوه ښه نو مسلمانانو د دې سړي بیچاره حال داسې ده چې نه خپل امام مني نه خپل کتاب مني دا خو علي ولایي والا کتاب دی کنه علي ولایي والا چې دی کنه علي ته خو دی وي هغه خو کافر دی څوک چې علي ته خو دی وي هغه کافر دی د تا تو ای دی الله بنده دا د تا د شیخ درې قسمه خلک دی یو اسماعیلي دی یو علي ولایي دی یو موږ شیعاګان زه په اسماعیلي و کار نه لرم زه له 12 امامه و سره دلته دی ما کار ده دغه شیخ امامانو ته زما سر وي دومره احترام ورته لرم دا د تاسې لوی محدث ده لوی محدث مرجع مو ده هغه دی وایي چې څنګه قادیانان رسول نه مني که نه داسې علي ولایي ولا خدای نه مني تاسې منئ مذهب کې چې قادیانان دي زموږ په مذهب کې علي ولایي دي تاسې الله منئ ته الله منئ نه منو شکر الحمدلله د الله پیداوار یو الله څنګه نه منو څوک الله باندې دومره شک وکړي که نه هغه کافر دی له علي رضی الله عنه مدد غواړي نه علي نه مدد نه غواړم د خدای سوا نه بل چا نه زه مدد نه غواړم چې څوک له علي رضی الله عنه مدد غواړي هغه مشرکین دي که نه دي دا علي څوک مدد نه غواړي علي الله تعالی ته واسطه کوي یا علي ته خدای ته ډېر نږدې تا ته د خدای واسطه وي ته خدای ته واسطه وکړه جواب راکوه چې څوک له علي رضی الله عنه مدد غواړي هغه مشرکین دي که نه دي هغه دوه قسمه خلک دی که نه یو علي ولایي دی که نه علي خو هغې نه علي نه خدای نه مدد غواړي علي ولایي هغه علویه شیعه دي یا نصیریه شیعه دي هغه ماته معلوم دي چې علي رضی الله ته خدای وایي بس همدا خبره دی د هغې کتابونه کې دي زموږ کتابونه کې دا نشته دی تاسو کې دي تاسو کې هغه زموږ کې نه دی شکر الحمدلله ټول عمر د 30 کاله مونږ په دې ځای اسانه خبره واوره تا نه یادې چې څوک د علي نه مدد چې څوک د تا نه یادو چې هر څوک د حضرت علي نه مدد غواړي هغه مسلمان دی که کافر هغه که علوي وي که اسماعیلي وي که هر څوک وي داسې ووایه زمونږ شکر الحمدلله څه د 2 لک نو خلکو زیات دی زمونږ خاندان کې سر او ټول هماغه شیعه دی هماغه قرآن هماغه رسول هماغه ټول 1,24,000 پیغمبر د 12 امام نه اوس انسان یې تا ته څه شي وایي صحیح دی که نه هغه مې درته وویل که نه څوک علي نه مدد غواړي هغه کافر دی الله اکبر الله خدای نه بغیر بل چا نه غوښتې نشي نار شیعه و که مولنه بعد له علي رضی الله عنه نه مدد غوښتل د اکمل صاحب په فتوا باندې ټول کافر یاست د شیعه علي صاحب مهرباني تاسو السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام قاضي صاحب څنګه یې ښه ساتم ښه دی
قدرمن سي الله مو قدرمن کړه. قاری صاحب زما پښتنه د امیر ماویه باره کې وه چې دا پاچا او خلیفه و. تا سره خو مشل د پی په دې باس ډیر کړی ویډیو خپل ویډیو دی وګور بس خپل په پوهیږي ځه. نه هغه خو مخکې نه ویډیو زه د پاچاهت او خلافت په باره کې خبرې کوم. ښه مهرباني. امیر ماویه چې و دا خلیفه و که پاچا و؟ هم باچا و هم خلیفه و هم امیر المؤمنین و. ښه نو دلته یو حدیث ما پیدا کړی دی چې ترمیزي او ابو داود کې دوه حدیثونه دي چې په هغې کې ویلي دي چې دا خو پاچا او ډېر ظالم پاچاهت و. څوک د وایي؟ ظلم نه ډک. څوک وایي؟ څوک وایي؟ ابو داود کې ده. او ابو داود انټرنیشنل نمبر چې دی انټرنیشنل نمبر مختلفی د کتاب نه ښه لکه تاسو یې که پیدا کوئ نو دا دوستان به تاسو سره کومک وکړي. کوم نمبر روایت ده انټرنیشنل؟ ترمیزي حدیث نمبر 2226. څو ترمیزي یو ده. سنن ترمیزي کوم نمبر روایت ده؟ 2226. دا انټرنیشنل نمبر دی لکه په کتاب کې فکر کوم شاید لږ فرق پکې راشي. 2200 شپږیش 2226. ښه په دې 2226 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة في أمتي 30 سنة. دی ما په امت کې به خلافت 10 کال وي. ثم ملك بعد ذلك بیا به له دې نه وروسته باچاهي وي. ثم قال لي سفينة أمسك الخلافة أبي بكر وخلافة عمر وخلافة عثمان. او په دې ځای کې خو د ترمذي شریف امدا روایت سره غلی ده چې بیا به د باچاهي به وي خو بیا به دا باچاهي څه شی وي یعنی سختي به وي سخته به وي یعنی فتنې به پکې ورکې وي. یو ورځ د دې روایت تا ته زه دغه راوباسم صبر یو دقیقه صبر وکړه دا پیدا شو دغسې نه سر دې مخلاص او دا نور مسلمانان. قاري صاحب دا خو مې ورته پوره ترجمه کړی وی لکه اوس په نیمه کې مې پرېښوسته. کوم یې درته لږ صبر یو دقیقه صبر. نو په دې ځای کې خو که ته داسې ووایې چې په دې کې د معاویه رضی الله عنه د معاویه رضی الله عنه نوم په دې روایت کې ما ته وښیه کله د معاویه رضی الله عنه ذکر شته. بني امیه ښایي بني امیه څوک و؟ د عثمان غني نه بعد ځکه د عثمان غني خلافت دلته ذکر شوی دی د هغې نه علاوه ټول بني امیه یې ښودلي دي. ښه ټول بني امیه د هغه مطلب دلته یې ښودلي چې بني امیه ظالم ترین باچاهت دی د دوی. ښه نو بني امیه کې خو عثمان رضی الله عنه هم راځي خو هغه په خلافت کې راغلی دی په دې حدیث کې د هغې خلافت ذکر شوی چې هغه خلیفه و امنل شوی دی. 2226 یو دقیقه دا روایت ده. قاري صاحب دا کس ته په یادېږي؟ دا څوک ده؟ قاري صاحب خو زمونږ لږ صبر وکړه سیالي چې زه تا لږ ورته معرفي کړم. په دې باندې موږ قاري صاحب تقریبا 1.5 ساعت دغه حدیثونه به دلته ورته مطالعه کول او ترجمه کول دي. بیا به چې خبرې کې راغی نه زه پوهه حاصلوم یا ته دې راشي. اوهو اوس پوه شوم. جی چې زه درته اشاره درکړم نور بیا خپله ځه غلط خو به مې نه ورته وویل. حدیث لټئ که نه تاسو سره مداخله نور کسان راپورته کړه نور کسان راپورته یو غټه صاحب زنګ درغی راسه دلته اوس ناست دی پټ ناست دی نه خو راپورته کېږي نه زنګ درغی راځي شه هغه سې نوم دې نه اخلم راځي شه خپله پوهېږي چې زنګ درغی شی علي صاحب ته وایم تاسو دې ته وګورئ په دې کې ان بني امیه یزعمون ان الخلافة فیهم بیا راځي پسې قال دا راوي وایي چې کذبوا بنو زرقاء
بل هم ملوک من شر الملوک. دا د بنو زرقا په خلقو کې به داسې ملوک راځي چې هغه به شر الملوک وي. د معاویه رضی الله عنه په شان کې په دې روایت نه ته له کوم ځای نه استدلال کوي چې دی به شر الملوک وي؟ یو بل په همدغه سند کې که ته وګورې دا حسن ده، په دې کې شک نسته، لیکن دا خو په ذم د معاویه رضی الله عنه کې هیڅ خبره نه کوي، بلکې شر الملوک چې په یو ځای کې راسي، لکه اوس مثلا له معاویه رضی الله عنه نه وروسته چې بعضې خلیفګان راغلي دي، له هغو نه ظلمونه سوي دي، په دې کې شک نسته، او له هغو نه شر سوی دی. اول پکې یزید ده، یزید په مدینه المنوره حمله وکړله، له هغه نه وروسته په مکه المکرمه حمله وکړله، یا بعضې نور داسې پکې راغلي دي چې له هغو نه ظلم سوی ده د خپلې باچي په خاطر باندې. نو په دې کې د معاویه رضی الله عنه په اړه باندې زه اوس مثلا تا ته یو خبره له بل دغه نه درته وښیم، یو دقیقه ماته راکړه، یو دقیقه وخت. دا کتاب وګوره، د امام ابن القیم رحمه الله ده. د چا ده؟ د امام ابن القیم رحمه الله ده. امام ابن القیم رحمه الله دا وګوره، المنار المنیف في الصحيح والضعيف. فدي ځای کې پاس کې راځي ومن ذلك ما وضعه الكذابون في مناقب أبي حنيفة والشافعي. ويدروغجنو په مناقب د امام ابو حنیفه رحمه الله او د امام شافعي رحمه الله وشان کې داسې خبرې کړې دي، او د دوی په بدی کې او د دوی په صفت کې ډېرې خبرې کړې دي چې دا ټول دروغ دي. یعنی له نبی علیه الصلاة والسلام نه د امام ابو حنیفه صاحب صفت په روایتو کې راغلی، نه د امام شافعي صاحب، او نه کومه بدی راغلی ده. بیا د دې لاندې تو وګوره، ومن ذلك الاحاديث في ذم معاویه، او لدې روایتونو نه هغه روایتونه هم چې د معاویه رضی الله عنه په بدی کې راغلي دي. وكل حديث في ذمه فهو كذب. وګوره، الله اکبر. وكل حديث في ذمه فهو څه شی ده؟ كذب. بیا بل پسې وګوره، دی بني امیه په شان کې پسې وګوره، وكل حديث في ذم عمر بن العاص. وبیا لاندې وګوره، وكل حديث في ذم بني أمية فهو كاذب. فهو كاذب. دی بني أمية په شان کې کوم روایتون راغلي هغه ټول دروغجن دي. بیا خاص کړي دلته د معاویه رضی الله عنه په شان کې دا ټول دروغ دي. دا کتاب ځانته پیدا کړه، ډېر پیدا به ترېنه واخلې، المنار المنیف في الصحيح والضعيف. صحیح ده؟ قاری صاحب نو هغه حدیث صحیح نه دی بیا؟ نه، حدیث صحیح د دغه مطلب هم دا نه د ستیجنی اخلي، هغه د بنو امیه نه ښیي، کوم چې د بنو امیه هغه خلفا هغه باچیان دي چې هغه په د اولو قرنونو کې تیر سوي دي تر عمر عبدالعزیز پورې، تر عمر ابن عبدالعزیز پورې. بیا له هغه نه وروسته چې کوم باچیان راغلي دي یا نور خلق راغلي دي، یا هلته ته دا روایت ټول مکمل وګوره، له هغه نه مراد نور خلق داسې داسې باچیان به راځي په مسلمانانو کې، لکه دا نن چې وګورې چې داسې خلق دي په دنیا کې، لکه دغه اوس دغه هګۍ چې راغله دغسې بلاوي دي. قاری صاحب تاسو خو خپله وفرمایل چې ګوره د معاویه رضی الله عنه چې دی هغه خلیفه دی، او په دې حدیث کې راغلی چې 13 کاله خلافت دی، او هغه 13 کالو کې تر دا یاد وساتئ. اوس ګورئ، نبی علیه الصلاة والسلام ویلي دي په بخاري شریف کې روایت ده، ته هغه صحیح ورته نه ځې، ته په شبهاتو پسې ګرځې، او بیا شبهاتو کې داسې خلقو له ادرس نه را اخلي چې هغه د صحابه و دښمنان دي. ته بخاري شریف کې کیسې وګورې، نبی علیه الصلاة والسلام څه وایي؟ یو دقیقه ماته وخت راکړه چې دې سم سره در خلاص کړم. سم ته اوس وګوره، زه په دې ځای کې تاته یو خبره کوم، یو خبر. بسم الله الرحمن الرحیم. قربان موسم دغه و امام غار، وای خدای توبه میده. دا روایت مسند امام احمد او سنن ابي داود راوړی ده.
نبي عليه الصلاة والسلام ويسي الخلافة 30 عاما ثم يكون بعد ذلك ملك. تردغ زايا پوری مسند احمد راوړی ده او سنن ابي داود هم راوړی ده. نو دغه 30 عاما دا د 15 خلیفګانو زمانه ده، د 15 خلفاء الراشدین زمانه ده. ابو بکر رضی الله عنه، عمر رضی الله عنه، عثمان رضی الله عنه، علي رضی الله عنه او شپږ میاشتې د امام حسین علیه السلام رضی الله عنه. د دې څومره خطرناک نوم د وای امام غار چوکیدار څه شي لیکلی و؟ په خدای قسم امام غار چوکیداری لیکلی وای د امام غار کا چوکیدار، یعنی داغه چوکیدار یم. ښه اوس وګوره دغه بل روایت چې په همدغه ځای کې راغلی د زه په دې باندې پوهه کړم. دا روایت دوم مسند بازار کې راغلی ده چې ان اول دينكم بدأ النبوة ورحمة ثم يكون خلافة ورحمة ثم يكون ملكا وجبرية يعني سخ حكمت بويدي خلفاء الراشدين والذين ورست. لكن دي زي توقورة نبي عليه الصلاة والسلام واي صحيح البخاري أو صحيح مسلم سنن أبي داود أو أمدغشان مسند أحمد راوړی ده لا يزال هذا الأمر عزيزا ينصرون على من ناوأهم عليه إلى 12 خليفة كلهم من قريش. د 12 خلیفګانو په زمانه کې به دا اسلام عزتمن وي او دا 12 خلیفګان به څوک وي؟ دا به له قریشونه وي. او دا روایت په مختلفو الفاظو راغلی ده. لا يزال امر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا. دلته ګوري 12 رجلا راغلی ده، الته 12 خلیفه راغلی ده. بیا په بل ځای کې دا 12 رجلا صحيح مسلم کې راغلی ان هذا الامر لا يقضي حتى يمضي فيهم 12 خليفه پکې راغلی ده. بیا خلیفه پکې راغلی ده. بیا وګوره كلهم من قريش. څه شي؟ دا به ټول له قریشونه وي. اوس دې ځای ته وګوره په بل روایت کې چې راځي، دا روایت چا راوړی ده؟ سنن ابي داود راوړی ده. ولا يزال هذا الدين قائما حتى يكون عليكم 12 خليفة كلهم تجتمع عليه الأمة. شرط وګوري په دې ځای کې شرط دا به هغه خلیفګان وي چې مسلمانان به ور باندې راټولیږي او دا به ټول قریش وي. په ابو بکر رضی الله باندې ټول مسلمانان راټول شو که راټول نسو؟ بالکل راټول شو. او عمر رضی الله باندې ټول راټول شو که راټول نسو؟ بالکل راټول شو. او عثمان باندې ټول راټول شو که نسو؟ بالکل. علي رضی الله عنه باندې ټول راټول شو، یوازې شام پاتې و چې معاویه رضی الله پکې و. بالکل. تاسې له دې نه وروسته حسین علیه السلام پسې واخلئ. معاویه رضی الله عنه ګوري د ده په 20 کاله خلافت کې د یو چا چرګې ته چا په سپکه سترګه نه سوی کتلی. 20 کاله خلافت. اوس رسول الله وایي چې د دې 12 خلیفګانو په وختو زمانه کې به دین عزتمن وي، سرلوړی به مسلمانان به ورباندې راټولیږي او دا به ټول قریش وي. ټول به څوک وي؟ قریش به وي. قریش وي. اخا دلته بعضې خلق اعتراض کوي چې دا 12 خلیفګان دا اهل بیت دي. له علي رضی الله عنه بغیر کوم اهل بیت داسې باچي او خلافت کړی چې ټول خلق ورباندې راټول سوي کړي ده؟ نه خیر، نه دي ورباندې راټول سوي. بیا که چیرې دا 12 امامان وای بیا به نبی علیه السلام داسې ویلي چې كلهم من بني هاشم، دا به ټول له هاشمیانو نه وي، نه یعنې ما له کورسي. اوس خو نبی علیه السلام وایي چې كلهم من قریش، دا به له قریشو نه وي. نو معاویه رضی الله عنه هغه روایاتو ته چې بخاري او مسلم کې دي او صحیح دي هغو ته ولې سر نه ورښکاره کوي؟ ستاسې په هغه روایاتو پسې ګرځي چې هغو نه مراد معاویه رضی الله عنه نه وي، نه مطلب همغه وي.
بلکې دا هغه خلق دي چې له دې زمانې نه وروسته راغلي دي او شر یې کړی ده. هغه هم داسې شر کړی ده چې د خپل حکومت دپاره یې بعضې داسې کارونه کړي دي چې هغه خوندور کارونه نه وي. نو له دې نه مراد شیعه علي صاحب معاویه رضی الله عنه نه ده، بلکې له معاویه رضی الله عنه نه وروسته نور چې خلفا دي آن تر عمر بن عبدالعزیز پورې تر هغو پورې دا خلافات ترې مراد نه دي. چې کوم نبی علیه الصلاة والسلام ښودلي چې دې خلقو په وخت کې به دین عزتمن وي، اسلام به عزتمن وي، دا به ټول له قریشو نه وي او په ټولو باندې به مسلمانان راټولیږي. او دا که تاسې وګورئ تر عمر بن عبدالعزیز پورې ټول مسلمانان په دې خلافتونو راټولو، له هغه نه وروسته بیا د مسلمانانو په منځ کې بې اتفاقي او ګډوډي وي جوړې سوي دي. پوه شوې په خبره؟ پوه شوم قاري صاحب، خو دا دوه حدیثونه خو بیخي دوه مختلف خواته ځي که نه. یو حدیث کې وایي چې 13 کاله او هغه دغه خلیفه یې ویله چې اول خلیفه چې ابوبکر دی، دویم چې دی عمر رضی الله عنه دی، ټول ترتیب سره یې ښودلي دي په دې حدیث کې. په دې روایت کې نه راځي، لیکن دا خلافت علی منهاج النبوه چې په د نبی علیه السلام په منهج باندې به دا خلافت وي. بیا به له دې نه وروسته ځکه هغه په خلافت باندې دا په منهج نبوي باندې په شورا باندې دا ټول خلیفګان راغلي. یوازې معاویه رضی الله عنه چې هغه شورا لري کړله، خپل زوی څه شی کړل؟ ولی العهد کړل، بیا د هغه دپاره بیعت واخیستل. نو کله چې بیعت واخیستل هغه دغه خلافات په څه شي بدل کړل؟ میراثي کړل، یعنی زوی ته یې ورکړل. که زوی ته نه وای ورکړی نو له هغه نه وروسته به هم دا خلافت همداسې په شورا باندې را روان و. چې دا د معاویه رضی الله عنه اجتهادي خطا وه، دا د معاویه رضی الله عنه خپله اجتهادي خطا وه، بلکې یزید هغه خپله ښېرام کړې ده. وایي که چیرې د دې خلافت کار د ښې سنبال کړلې، سنبال الله دې مرسته وکړه، که سنبال نه کړلې الله دې زر واخله. هماغه خیره الله ورته قبول هم کړه چې د یزید 2 کاله څو میاشتې خلافت وسول، نور مړ شول. په 30 کلنۍ کې، په 38 کلنۍ کې ځوان و چې دی مړ شو، ځکه دغه فساد وسول، ظلمونه وسول، د اهل بیت قاتلینو ته سزا ورنه کړله، همدغسې په مدینه یې حمله وکړله، همدغسې په مکه مکرمه حمله وکړله. نو له دې نه وروسته بیا همدغسې چې نور خلافتونه راغلي دي. لغه نه مراد چې دا کوم د تا کوم سوچ او فکر دا ترې مراد نه ده، ځکه ما تا ته د بخاري او د مسلم روایتونه وښودل، نور روایتونه هم په دې اړه باندې شته. او بیا مې د ټول امام ابن القیم رحمه الله کتاب مې درته وښودل چې کوم روایتونه په ذم د معاویه رضی الله عنه کې راغلي دا ټول دروغ دي، یا د بني امیه په ذم کې راغلي دا ټول دروغ دي. نو موږ په خپلو محدثینو باندې باور کوو. او بله خبره دا ده چې کوم یو تا ته کوم فکر ته دې حدیث کې لږ فکر وکړه، په دې کې به د بنو امیه هغه خلق نه وي چې کوم نبي علیه الصلاة والسلام ویلي دي چې 12 خلفا به وي او دې په وخت کې به دین عزتمن وي. الله دې قدرمن کړي. یو اخیری سوال کوم ډېر لنډ دی قاري صاحب، زه وخت د نورو نه نیسم، اخیری سوال دی ښکته کېږم زه. دا یو حدیث دی چې عمار بن یاسر چې دی د جنگ جمل په وخت کې چې دا ځي هلته یو حسین رضی الله عنه سره، او په هغې حدیث کې وایي چې بیبي عایشه رضی الله عنه چې دا په تاسو یو امتحان دی د خدای د طرف نه، او په آخرت او په دنیا کې ستاسو بیبي ده، لکه دا اعزاز یم بیبي عایشه رضی الله عنه ته ټول ته وښوده چې د دې احترام په تاسو فرض دی په آخرت او په دنیا کې ستاسو مور ده. خو حضرت علی رضی الله عنه وښوده چې دا د خدای د طرف نه تاسو سره لکه د خدای د طرف نه تاسو باندې ازمایش دی چې تاسو به هغې سره یو ځای کېږئ. نو یو خواته بیبي عایشه کړه، یو خواته یې خدای که. نو بیا ولې معاویه رضی الله عنه دې حدیث باندې عمل ونه کړه؟ ځکه دا خو د عمار ابن یاسر چې ډېر یو غټ صحابه و، هغې نه دا روایت شوی چې ازمایش چې ستاسو کېږي یو طرف ته خدای دی او یو طرف ته بیبي عایشه رضی الله عنه ده. نو تاسو چا سره یو ځای کېږئ؟ اوس ګور یا اصلا کې دلته د یو ځای کېده خبره نه ده. تاسو که دا ټول روایتونه را یو ځای کړي، که یو روایت له یو ځای نه را اخلي په دې مسر نه خلاصېږي، بلکې د اهل سنت والجماعت چې کوم روایتونه په دې اړه باندې راغلي دي دا د جنگ جمل چې منځ راغلی ده. په دې جنگ جمل کې علي رضی الله عنه خپله وایي چې نه عایشه رضی الله عنها ملامته ده، نه طلحه او نه زبیر ملامته او نه زه ملامت یم، بلکې علي رضی الله عنه جنگ جمل نه وروسته چې کله شهیدان ولیدل ټولو زړل، علي رضی الله عنه خپله وزړل. او علي رضی الله عنه څه وایي لو وددت کاش کې وایي زه 20 کاله مخکې له دې نه وایي مړ سوی وایي وفات سوی، چې دا حال مې وایي نه وایي لیدلی. دا د علي رضی الله عنه تمنا و چې کاش کې مې وایي دا حال نه وایي لیدلی. په دې کې شک نشته دا د الله جل وعلا له طرفه امتحان و په مسلمانانو باندې. لیکن دا امتحان په څه شکل باندې راغلل؟
چا راوستل دي چا له طرفه راغلل. اوس عائشه رضی الله عنها ټول شی ملامتوي چې دا ولې جنگ ته راغلی ده. ما چیلنج جوړ کړی سره یو صحیح روایت راوړل چې عائشه رضی الله عنها کله جنگ ته راغلی کدا جنگ ته راتلله کاری صاحب आवाज ودرېدو تاسو ته आवाज درځي دغه جنگ جمل صغرا له چا سره سوی دا د عثمان ابن عفان له قاتلینو سره سوی ده او هغه ټول وزلی دي په بصره کې کچيري طلحه او زبير عائشه رضوان الله عليهم اجمعين کچيري لعلي رضي الله عنه سره مخالفت وای یا جګړه ور سره کولای نو مدینه خو ډیره ورنږدې ولا علي رضی الله عنه سره زرتنه لخکنم نو خدای به ټول ورغلیو اما غلطه به څه شي کړي په علي رضی الله عنه به حمله کړیو بلکې کله چې علي رضی الله عنه بیا د بصری په طرف باندې ورس راغلل نو سدي روغه جوړه وکړه هغه قاتلینو د عثمان ابن عفان رضی الله عنه فکر وکړل چې نور دی اتفاق وکړل د موږ نور بیخ وزي نور مختمي داخله نو دا جنجال دی اغوله طرف راغله جنگ دی اغوله طرف راغله نو په دې جنگ کې امتحان او په دې کې شک نه وسی دا جنگ د مسلمانانو په منځ کې جوړ شو چې علي رضی الله عنه له طرف نه خبر نو امر دې جنگ نو ورته کړی طلحه او زبیر ورته نو کړی عائشه رضی الله عنها ټول صحابه او مسلمانانو ته ویل چې بس کړی دی الله خاطر وکړي دی مو مطلب دا نه ده نو دا جنگ سي سوی ده دا په مسلمانانو یو امتحانو ام دغه وجه د علي رضی الله عنه به اغه شی او تخپل شی او سزا ورکول چې چا به د عائشه رضی الله عنها په شان کې کمی او زیاتی خبرې به کول دا د دوی کتابونه وای د دوی کتابونه د تاسو کتابونه وای چې چا به د عائشه رضی الله عنها په شان کې سپکه خبره وکړه هغه ته به دوری ورکول په دورو باندې به وهل نو امتحان ده کنه ده نو بیا لدی جنگ نورس علي رضی الله عنه پیغمانه سوی زړلی دی عائشه رضی الله عنها چې به دا واقعه ور یاد سو زړل وي چې کاش کې دا کار نه وای سوی کاش کې دا جنگ نه وای راغلی بلکې طلحه او زبیر چې کله د علي رضی الله او د دوی د لخر په منځ کې جګړه د خوارجو د روافضو را شروع کړله زبیر رضی الله لاړل هغه تور او ارڅ غرزار کړه لاړل چې مو مطلب دا نه ده چې علي رضی الله سره جګړه وکړو د مو مطلب له خوارجو د عثمان بن عفان لقاتلینو سره جګړه ده او هغوی ته انتقام اخیستل دي لشا خلق پس ورغل زبیر رضی الله عنه شهید کړل طلحه رضی الله عنه د الله ته چیغي ورته ویل چې اے مسلمانانو د موږ جګړه له امیر المؤمنین علي رضی الله عنه سره نه ده په دې وخت کې چې هغه جګړه قراروله غیشي ورته راغلل په اور باندې ولګیدل او شهید شول دا تاریخ تاسو داسې وګورئ چې ټول طرفونه راواخلي د دروغ او د رښتیا معلومات هم درته وسی او د حقیقت پته هم درته ولګي صحیح ده الله منقدر خوشحال اوسې الله قاری صاحب محترم دغه اکمل جان دا ټول شپه درته ناسته لګلاره ورته وخی چې بس دغه حقیقي دین قبول کړه او سم لارې باندې راسي او ټول شپه درته ستا خپرونې ته ناسته اکمل په ما ګران د خو د یو مشکل دا د سې دی نه خپل کتاب منی نه دی بل چا کتاب منی او بل مشکل دا د سې خبرې ته غوږ نه اچوي والله په ما ګران د زه ټولو ته د خیر اراده لرم کو الله قسم د خیر اراده ورته لرم موږ یې سکو دای که په هر څه باندې د موږ یې سکو موږ ورته وایو چې حقیقت نه ځان خبر کړي په اوایي خبرو پسې مګر زیږي ګوره د اسلام مبارک دین څه ده لولا السند لقالوا من شاء ما شاء کدما د دین کتاب نه وای سیرت نه وای سند نه وای قاری صاحب لا بنده موږ ته الله داسې به سند دین نه درا کړی لکه يهودو ته یو په بخنه سره مخکې دی आवाज ودره د وس سروش تر کومه ځای مو خبري واورېدې دا اوس اخري دا د سند د سند نه درا کړی هغه نور خبرې نه الله جل وعلا موږ ته دین را کړی بیا دا دین په سند را کړی ده اوس ګورئ یهود تاریخ نه لري نصارا تاریخ نه لري همدغسې نور قومونه چې مخکې دا تاریخ نه لري سند نه لري ځکه هر څو ګډوډي خبرې پکې کیسې څه زړه هغه پکې وایي خو د اسلام مبارک دین د سند دین ده بې ځایه څوک خبرې پکې نشي کولی چې چا 1000 کاله مخکې دروغ ویلي موږ ته معلومیږي چې دا دروغجن ده چې چا 100 کاله مخکې ویلي موږ ته معلومیږي چې دا دروغجن ده ځکه موږ ته علماو داسې خدمت کړی ده سبحان الله
الله جل وعلا دي ټول علماء او د اهل سنت والجماعت سی واقعي او حقيقي فقها او محدثين دي چې څومره دي الله دې دوی ته جزای خیر ورکړي چې موږ ته اوس هر څه اسانه کړي دي الحمدلله صحیح راته معلوم کړي ضعیف راته معلوم کړي قوي راته معلوم کړي دروغجن راته معلوم کړي دوکباز راته معلوم کړي اله العالمین دي ټول فقها او ټول محدثین او تعظیم اجرونه ورکړي که اوس دا سند نه وای 1400 کاله مخکې تاریخ به موږ څنګه پیژندل که دا سند نه وای 1400 کاله مخکې 1400 کاله مخکې دا 1400 کاله تاریخ چې موږ لرو دا به مو څنګه پیژندل خو سلاته بجې نه جوړه وه چا به څه ویل چا به څه ویل چا به څه ویل نه خیر نو موږ چې الحمدلله په دین عمل کوو د کتاب له مخې د صحیح کتاب د صحیح روایات چې په صحیح سند سره ثابت وي په هغه باندې به عمل کوو نو دغه ته وایم دغه اکمل جان ته اکمل جانه پلټنه وکړه شایسه نه درته وایم چې مه شیه کېږه خو د اهل بیتو حقیقي دین پسې څه په حقیقي عقیدې پسې څه سلامونه ټولو ته وي شکر الحمدلله په حقیقي دین باندې یم او شیعه کې حقیقي شیعه نه بل شیعه ما نه بل شیعه نشته دی د سره ښه ډوډۍ دې وخوړه څنګه قاري صاحب روټۍ دې وخوړله او جی روټۍ مې خوړلې دی شکر الحمدلله دا وخت داسې 10 بجې ټایم دی روټۍ هم خوړلې دی هر څه هم کړی دی دا خلک اوس سلو خبرې په دې کوو در سره چې مخکې نور مسافران دي کمرې را سره خلک اذیت نه ورکوو خلکو ته ډېر سخت ګناه دی خلکو ته په اذیت هم نه کوي سبا ټول کارونه ته هم ځي همدې زه تا ته کښېنم بعد نیم خبرې تا نو نوټس کوم چې بعد نیم خبرې یو اسلام چې دی که نه اسلام کله یو مذهب بل مذهب سره خلک په جنګول نه کوي نو شکر الحمدلله نه ستا ټول خبره صحیح دی ته شیعه منې او د شیعهګانو ټول اهل بیت منې امام حسن امام حسین علیه السلام د علي ټول اهل بیت منې شکر الحمدلله ته شیعه یې زه تا باندې دې خاطر خوشحاله یم ته شیعه یې په دې خاطر تا نه زه ډېر خوشحاله یم دې خاطر تا ته زه خبرې کښېنم اورم نور ته پوخ شیعه یې خو بس هسې بعد نیم خبرې چې زړه کې د سخت راځي بس زه خفه کېږم بعد نیم خبرې چې ستاسو قرآن بیله دی ستاسو دا بیله دی دا بیله دی په دې باندې زه ډېر سخت ناراض کېږم زړه مې ډېر هغه کوي درته کاري صاحب نور ته ماشاءالله اهل بیت منې ته غټ شیعه یې چې څوک اهل بیت منې هغه شیعه وي شکر الحمدلله شیعه مطلب همدا دی چې څوک اهل بیت منې هغه شیعه دی اصل سنتیان خو مونږ یو اصل سنتیان مونږ چې د آل محمد اهل بیت نه ماله ته اوس پورې ټول سنتونه یې منو هغه د شیعه همدا مطلب دی چې اهل بیت منونکي والا شیعه مطلب اهل بیت منونکي والا دی اوس په قاري سره همدغه رقم شیعه چې درسه زه خو الحمدلله شیعه یم د اهل بیتو که نه بس شیعه یې په دې خاطر زه تا باندې فخر کوم که نه همدې خاطر درته کښېنم بار بار بعد نیم خبرې تا نه اورم پوینټ کې زه خو الحمدلله اوس شیعه یم د امام علي رضی الله عنه او زه په همدغه کتاب کې د علي رضی الله اودس الموز لرم تاسې اوس د اهل بیتو دعوه لرئ زه د اهل بیتو شیعه یم اوس ته دا شیعتوب راته ثابت کړئ د اهل بیتو مهرباني وکړئ څنګه درله ثابت کړم زه در خپل زړه وشلوم سر درله پرې کړم څه درله وکړم علي رضی الله عنه لمونځ کول ولې نه کول خو دې دپاره کول ولې نه کول څوک وایي څه کول ولې نه کول څوک وایي نه کوي څوک وایي علي علیه السلام مونځ نه کوي څوک وایي هغه هغې نه غټ کافر نشته دی چې څوک علي ته وایي چې مونځ نه کوي الله بنده او دی الله بنده والله العظیم دا خلق سی په اوکلی پیژنې اوکلی پخوا وختو کې به د موږ تاسو په دې کورو منطقو کې داسې یو د اوسپنې شی به بیا داسې یو شی پکې ټکول داسې هغې ته مونږ پارسۍ کې هغه ورته وایو او ګوراک هغه مرچک کوي اوس بل څه میده کوي مرچک دا شیونه پکې مرچکې وږی شو دا شیونه شو پکې او چې دغه اکمل جان اوس په هغې کې واچوې او د علي رضی الله لکڼه راواخلې داسې پې وټکې په خدای قسم که بیا اهل بیت درسره ومني نه کاري صاحب امام علي علیه السلام هر وخت خپل مونځ کې خپل مونځ باندې خپل سر یې ورکړی دی څوک وایي خدای دپاره خپل سر ورکړی دی څوک څه نه وایي ټوله دنیا خبره دی تاریخ گواه دی تاریخ گواه ده کتاب ته لاړلې که نه کتاب اوس منې را سره دا تاریخ دی کتاب نه دی تاریخ دی کاری د ټوله دنیا خبر دی د 2 ارب نفر چې دی که نه 2 ارب نفر مسلمانان دی د ټول خبر دی خو دا مونږ خپل ځان کې بس
خپل ځان کې مونږ صحیح نه یو، څوک شیعه یو څوک سنی، خپل منځ کې مونږ صحیح نه یم. دې خاطر یو ہندو وایي ہمیں بہت شکر ہے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں کیونکہ قتل امام حسین مسلمان پر ہیں. همدې خاطر بعضې فارسیوانانو که سیکان دی میگه من نمیشناسم که اینا کلارش نمیفهمن، بر اینا چقدر من بگویم یا این شیعه هستن صحیح هستن، یعنی قتل امام حسین به اینا نیستن. دا اوس وګورئ دا کس دا میک دې بند کړه، شور راځي در سره، شور راځي. دا کس وګورئ د هندوانو خبره مني، الله مو دې له داسې ګمراهي او ضلالت وساتي او د خپلو امامانو خبره نه مني. اوس د هندوانو خبر د اورېدلې ده دا مني، خو زه چې د ده ته د ده له کتاب نه خبره د امام خبره کوم وایي دا نه منم. د هندوانو متل مني، هندوان وایي چې دا کار د حسین علیه السلام قتل په مسلمانانو ده، خو زه اوس چې ده ته د ده کتاب نه ثابته کړم چې د امام حسین علیه السلام قاتلین تاسې یاسته، دا نه مني. دا اوس مایک بند کړئ چې د څه حال جوړ کړی درته. ښه دا کسان راپورته کړي. السلام علیکم قاری صاحب. وعلیکم السلام. قاری صاحب زه خو ستاسو لایف ته ناست یم لاندې، زه مزاحمت نه کوم، خو یو سوال پیدا شو په دې سنتو په باره کې. دا سنت منځونه چې دي دا خو یو حدیث دی چې په هغې کې یو کس راغلی او محمد صلی الله علیه وسلم ته یې ویلي چې زه به صرف فرض مونځ کوم او سنت به نه کوم، بیا محمد صلی الله علیه وسلم ورته د جنت بشارت ورکړی. څه شی و؟ یو زه حدیث به دې دوستانو ته معلوم وي، زه به حدیث ویم، نمبر یې ماته نه راځي چې هغه ما ډېر یو مشهور حدیث دی چې او یو کس راشي محمد صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړي چې د یو رای نجات چې جنت ته زه لاړ شم یو لاره راته وښیي، مفهوم یې داسې دی که نه. بیا محمد صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې کلمه ووایه، یعنې په ما ایمان راوړه او په خدای باندې مونځ وکړه. ارکان اسلام ورته وایي، هغې وخت کې حج فرض شوي نه وي، نو دا څلور ارکان اسلام ورته وایي، دې کې فرض وکړه، لکه کلمه ووایه، فرض زکات ورکړه، فرض مونځ وکړه او فرض روزه ونیسه. نو بیا هغه کس ورته وایي چې زه به نه دې نه اضافه کوم نه به یې دې نه کموم، یعنې سنت به نه کوم، صرف فرض به کوم. نو محمد صلی الله علیه وسلم وویل که دا په خپل دې خبره باندې ودرېږي. علي صاحب په دې روایت کې که دا الفاظ راته وښودل چې دا زه به سنت نه کوم، نو بالکل زه دا میډیا پرېږدم. ګورې یو د الله خاطر وکړئ، په کتابونو دروغ مه وایاست، په احادیثو دروغ مه وایاست. اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو کس راغلل، هغه ورته وویل چې زه په دې ماته د اسلام ارکان نبی علیه السلام وروښودل، نور چې کله اسلام ته راغلی بیا د نبی علیه السلام پیروي په تا باندې لازمه ده، د نبی علیه السلام پیروي ته ضرورت لري. اوس د اسلام په ارکانو کې سنت کول نه دي، چې کله ته اسلام ته راغلی په اسلام کې بیا د مؤمنانو د متقیانو کار امدا ده چې د نبی علیه السلام په طریقه کار باندې ژوند وکړي، سنت وکړي، د نبی علیه السلام په قولي فعلي عملي کړو وړو باندې دی ژوند او زندگی وکړي او پر مخ لاړ شي. و جنت ته تلل هغه وخت کې چې کله د اسلام ارکان ومنل او د الله جل وعلا بندگی او عبادت دی وکړل. اوس په جنت کې درجات دي، اوس په جنت کې درجات بیا د انسان په اعمالو الله جل وعلا درکوي. جنت ته تلل دی الله په رحمت سره دی، دا سبب دا بندگی دی الله، المنز، عبادات، روزه، زکات، دا سبب دی دخول دی جنت ده، دا بدله دی جنت نه ده، بلکې جنت دی الله رحمت ته بندگانو ته په خپل رحمت ورکوي. خود دی اسلام احکام منل دا سبب دی دخول دی جنت دی پاره. اوس په جنت کې درجات په عمل سره دی، په جنت کې درجات، چا لیک پیروي دی نبی علیه السلام کړي لیک درجه به ورکول کی، چا ډیر عمل دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند او زندگی کړو کړي غته به ډیر درجات. لك ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نو سنت کول دا د نبی علیه الصلاة والسلام پیروي ده، د تا ضرورت دی ته د سړي الله جل وعلا رضا ځان ته حاصله کړي. لیکن هغه سړي چې وویل چې زه به له دې نه زیادت نه کوم، دغه مطلب دا نه ده چې زه به نفلي عبادتونه نه کوم، دغه مطلب دا ده چې ما ته د 5 وخته لمونځ وښودل زه به 6 وخته نه کوم، زه به 10 وخته نه کوم، یا به 3 وخته نه کوم، بلکې
15 وخت لمونځ به زه کوم. هغه ارکان چې ورته وښودل سي په دې ارکانو کې به زه زیاتي او کمي نه کوم. پوه شوې په خبره؟ حدیث هغه کې او محمد صلی الله علیه وسلم ورته ویلې چې ته به اول ورته ویلې چې فرض مونځ به کې که سنت څومره مو کې دا پکې ذکر شوی که نه چې څومره سنت وکړې هغومره ستا عبادت ښه کېږي که نه. بیا ورته ویلې که فرض زکات ورکړې که څومره اضافه زکات ورکې ستا عبادت نورم ښایسته کېږي. نو بیا د هغې په جواب کې دا کس ورته وویلې چې زه به د دې فرض نه زیاتوم نه کموم. فرض یې پکې ذکر کړی دی، یعنی دې فرض نه وی نه زیاتوم نه کموم، چې څومره په ما فرض شوی دی هغه به کوم، د هغې نه به نه زیاتوم نه کموم. او بیا ورته محمد صلی الله علیه وسلم د جنت بشارت ویلی. خبر وکړه ته د رسول الله امتی یې کم د دغه صحابي امتی یې دا چا دا خبره وکړه؟ زه الحمدلله د محمد صلی الله علیه وسلم امتی ما او هغې پې تایید وکړه چې دا جنتي دی. شایع علي صاحب محمد صلی الله علیه وسلم نه د محمد صدا نوم هم د نبي علیه السلام زده کړه. نبي علیه السلام اوس څه درته وایي؟ نبي علیه السلام ټول عمر سنت کړي دي، دې ته سنت رواتب وایي. دا د نبي علیه السلام پیروي ده، ته دې ته نه ګورې چې نبي علیه السلام درته څه خبره درته کړې په هغې پسې نه ګرځېږي. خو هغه صحابي چې کومه خبره کړې هغه د خپل ځان دپاره کړې ده. دا د محمد صلی الله علیه وسلم خبره ده قاري صاحب. محمد صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې ته که دا په دې عمل وکړې په دې فرض نبي علیه السلام وایي چې 40 رکعته سنت وکړل، او دا د مسلم روایت ده او د صحاح سته روایت چې شا 12 رکعته سنت وکړل الله به جنت کې یو قصر ورته جوړ کړي. دا د نبي علیه السلام خبره. قصر ورکوي، بالکل قصر ورکوي. هسې خو په ډېرو عبادتونو خدای پاک د هغې درجه جګوي، خو دا خو نه ده چې خدای نه خواسته که هغه ونه کړي. مطلب دا دی چې مونځ خو یې فاسخ کېږي نه که نه، که صرف څوک فرض وکړي خو عبادت یې خپل پوره کړه، که نور هغې نه اضافه مونځونه کوي خو د هغې درجه جګېږي. تا ویلې چې څوک فاسق کېږي؟ د فاسقتوب خبره چا وکړه؟ خو اوس که څوک تاسو کس ته ویل چې سنت مه پرېږدئ که نه، نو دا صحیح ده، ورته که کوی شي توان لرئ ویې کوئ. او دا د عبادت کول بد لګېدلي دي. ښه یعنی دا د لمانځه نه قاري صاحب ګوره قاري صاحب برابرېږي. زه لاړ څه بلا د رسول الله د سنتو در وګرځېږه، هر زندیق د نبي علیه السلام د سنتو پیروي نسي کولی. تاسې پوهیږي د مؤمن مسلمان نښه څه شی؟ دا صحابه و چې قرآن کې الله بار بار صفت کړی ده. د نبي علیه الصلاة والسلام چې به نن څه قسم جامه اغوستلې و صحابه و به هغه اغوستله نبي علیه الصلاة والسلام چې به په څه شکل باندې کېنستل صحابه به هغه څه کېنستل. تاسې پوهیږي یو وخت کې د عبدالله ابن عباس نه ده دا را روان ده په لارې، نو یو ځای کېنستل. چا پوښتنه ځینې وکړه چې ولې کېنستل؟ ستړي شو؟ وایي نه. وایي مریض وي؟ وایي نه. وایي ولې کېنستل؟ وایي یو وخت کې زه له نبي علیه الصلاة والسلام سره را روان وم، نو په دې ځای کې نبي علیه السلام کېنستل، د نبي علیه السلام په خاطر باندې زه دلته کېنستل. الله اکبر. د نبي علیه السلام په خاطر وایي دلته زه کېنستل. اول خو دا اوس پوښتنه درنه وکړم ملا کې د 15 وخت لمونځ کړی، بلا د 15 وخت لمانځه در وګرځېږه. چې قسم در کړم په الله مې دې قسم یې که تا 15 وخت لمونځ کړی. بیا راځي د نبي علیه الصلاة والسلام په سنتو په لمانځه په اوداسه، بیا دا فرض لمونځ نه ده، دا فرض لمونځ وستا درنه قضا سول، یا د لمونځ وکړل خو په صحیحه طریقه دې نه ده کړی. دا خو په ورځ قیامت ته للی کېږي. بیا به څه کوي؟ نبي علیه السلام څه وایي؟ وایي تاسې نفلي عبادتونه ډېر کړي. زه یو بل روایت درته ښیم، دا هم غالبا د مسلم شریف او د بخاري روایت ده. نبي علیه السلام یو صحابي د شپې خدمت کول، یو صحابي د شپې خدمت کول، نبي علیه السلام ته به اودس وغیره وغیره دا به ورته خو خدمت به کول. نو یو وخت کې نبي علیه السلام ډېر ځینې خوشحاله سو، د صحابي ته ورته ویل وایي وغواړه لمانه وغواړه دعا وغواړه یو شی وغواړه چې زه الله جل وعلا نه درته وغواړه. هغه صحابي فکر وکړل اخري کې ورته ویل یا رسول الله د تا ملګرتیا په جنت کې غواړم. څه ورته ویل؟ یا نبی صلی الله علیه وسلم ملګرتیا په جنت کې غواړم. ملګرتیا په جنت کې غواړم. کېدای شي که دا د موږ د زماني مسلمانانو ورته ویل چې یا رسول الله لیک ډالر او لیک افغاني او لیک تومن او کالداري دا غواړم. الله اکبر. نبی علیه الصلاة والسلام صحابي سورت وای رسول الله د تا ملګرتیا غواړم.
نبی علیه السلام ورته وایي څه ورته وایي فعلیک بکثرة السجود یعنی ته لازمي کړه په ځان باندې ډېرې سجدې یعنی نفلي عبادت په ځان باندې ډېر که کلمه سره ملګرتیا غواړي په جنت کې بشک انفعل بکثرة السجود څه مطلب فرض مونځ خو ادا کېږي خو هر څوک کوي یعنی د فرض مانځه سره نفلي لمونځ سنت لمونځ مه پرېږده نو له ما سره به ملګری یې په جنت کې سبحان الله د موږ بعضې فقها وایي که څوک د سنت مؤکد رواتب سنت سي دا کوي څوک پرېږدي دا ګناهګار ده ته اوس دلته راځي هغه روایت د نبي علیه هغه خو صحابي ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده هغه مطلب دا نه ده چې نبي علیه الصلاة والسلام ورته ویلي چې نور خو په یو څوک چې په خپلو نفسي خواهشاتو د رب له عبادت نه ځان خلاصوي هغه بیا د نبي علیه السلام په روایتونو دروغ وایي یعنې چې څه نفسي خواهشات ورته وایي هغه د حدیث شرحه بیا داسې کوي نه بالکل خالص بالکل همداسې ما د حدیث شرحه د تا د نفسي خواهشاتو مطابق به نه کوي بلکې په داسې شکل به یې کوي لکه څنګه چې محدثینو کړي امامانو کړي شارحینو کړي ده ښه راځئ